سلامونه او ښې چارې قدرمنو حمزه سیام خان یو وار بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. زما تر څنګ ډېر تکړه ښاغلی رحمان ولی احساس د بلا پیرې مې تاسو سره معرفي کړی و چې د بهرنۍ او د دولتي رسنیو سره د خبریال په حیث کار کوي. وخت تر وخت تاسو یې پروګرامونه په ټولنیزو رسنیو هم ګورئ. رحمان صاحب موږ خبرې وختي وکړلې که نه، موږ که ته فکر کوې سهار موږ راغلي نو زموږ باس سیاسي وو، بیا که وګورو په سوشلایزیشن باندې وو، سوشلیزم باندې وو. بخی څه فکر کوئ لکه که موږ وګورو د ماډرن دور نه وړاندې به خلکو باس په یو مخصوص چیز باندې کوو. اوس پوهنتون کې خلک ځوانان ځانګړي ډول او پیغلې باس سیاسي ډېر زیات سیاسي شوي دي، په سوشلیزم باندې خبرې کوي، د نړیوالو تګ راتګ یا د دغه څیزونو خبرېږي. څه احساسوي چې څومره چینجز په ټولنه کې راغلی په ځانګړي ډول پښتنه ټولنه کې؟ سیام خان دا ایولوشن دی، ایولوشن دی. ها دا نسلي ایولوشن دی چې دا غټ چینج رالی. عمران خان خبره به هم زه په دې کې کوټ کړم ساري چې څوک پرې خفه نه شي. نه دا خیر ده. عمران خان وایي که نه، وایي چې کله په معاشره کې ظلم او بربریت جوړ شي نو وایي هر کس له پکار دي چې سیاست له راشي. صرف دوه کسان دي ناراض سیاست ته، یو خود غرضه او بل بزدله. دا د سیاست ته نه راځي، نو د هر سړی سیاست ته راځي. سیاست دا عبادت دی، قسمتي سره زمونږ ځینې خلکو دا سیاست بدنام کړي دي او هغه غیر جمهوري قوتونه دي چې بدنام کړي دي سیاست. مثلا کې جمهوریت او سیاست دا د ټولنې ښکلا ده. ګوره هر څه کې چې مونږ اختلاف ولرو د هغه نه یو نوی سوچ راچوتي. داسې ده نو سیاست ډېر مهم دی. تېره ورځ که تاسو وګورو په لمز یونیورسټۍ کې زده کوونکو د وزیر اعظم نه یا د جمهور رئیس نه که پوښتنې وکړې، یقینا دغه پوښتنې دغه شانتي پوښتنې پکار دي چې موږ خپل رایټس وپېژنو، خپل حقوق وپېژنو، چې ریاست په موږ باندې څه فرض دي او زموږ په ریاست څه فرض دي. سمه ده. رحمان صاحب ستاسې د دې خبرې سره بلې پوښتنې هم راپورته کېږي. پوهان وایي کله چې په یو ټولنه کې ډیبیټ وي، کریټیسیزم وي یا یو بل باندې سره اختلاف وي، هغه خوشحال خان خټک وایي چې بندوبست د کائنات چې په خبرو یو تر بله صدقه شي سل تر زرو. نو اختلاف د مسلې یا د ستونزې د راویستلو حل دی یوازینی. څه فکر کوئ په پوهنتونونو کې سیاسي ډیبیټ د انسانانو یا د ځوانانو په راتلونکي کې یا په فیوچر کې یا د ذهني لیول میچاورتیا یا بلوغت ته څومره زمینې را جوړوي ستاسو په فکر؟ سیام خان مخکې هم په دې باندې ما خبره وکړه. زه وایم چې دا پولیټیکل ساینس یا زموږ ریجنل هسټري یا زموږ په کرنټ افیر باندې پولیټیکل ډیبیټ زه هم چې دا د نصاب برخه وګرځي، چې سحر کم از کم په پوهنتونونو کې په سکولونو کالجونو کې یو کلاس د یوې ګنټې د ډیبیټ په کرنټ افیر باندې دا ډېر زیات مهم. ولې چې نن سبا زموږ ځوانان د خپل تېر کلتور نه، د خپل ثقافت نه، د خپل مشرانو نه، د خپل اتلانو نه نه دي خبر. اوس ته به دا اورې یعنې به چې د ویسټرن چرچل پلانیو زمونږ کرنټ لیډر زیادېږي، خو لکه څوک صمد خان نه پېژني، څوک فقیر ایفي نه پېژني، څوک پیروخان نه پېژني، څوک محمود غزنوي نه پېژني. چې دا زمونږ اتلانو کار دا چې موږ وپېژنو چې دا د پښتو لپاره، د پښتنو لپاره د دې کومه هڅه وه، کوم کوشش و صحیح او راروان وخت کې موږ له څه پکار. سمه ده. رحمان صاحب ستاسو دا خبرې سره بله خبره هم راجګه شوله. ما ویل چې د خپرونه به همدغلته ختمه کړم. که ووایي تاسو د نصاب خبره وکړله، که موږ وګورو په نړیواله کچه باندې د هر رسمو یا د هر قام څه نه څه تاریخ وي، خوندي وي په کتابونو کې یا په تاریخ کې، خو که موږ په پوهنتونونو کې وګورو پښتو ژبه له نصابه وځي،
دا تاسو یې علت څه بولئ؟ سیم خانه دا هغه ناوړې پالیسیانې دي زمونږ د تعلیمي نصاب کوم چې د 47 نه پس هم په موږ باندې لاګو شوي دي دغه نصاب را روان دی. کله چې د برټش ګورنمنټ نو باچا خان یو مومنټ یو سټرګل او یو تحریک له دې لپاره چلولی و چې زه آزاد سکولونه جوړ کړم. هغه آزاد سکولونو کې نصاب بدل و چې پښتون خپل ځان وپېژني، خپل حق وپېژني، خپل ریجن وپېژني، خپل اتلان وپېژني. یعنې د دغه برټش ګورنمنټ برخلاف دغه سکولونه یا د دغه سکولونو د تحریک لپاره باچا خان پابند سلاسل و. باچا خان په خپو په لاسو کې زولنې پرتې وي، په هغه باندې ډېر ظلم او جبر تېر شوی. نو دا ضروري ده چې مونږ په نصاب کې هم دغه شیونه شامل کړو چې زمونږ نه خپله پښتو ورکه نه شي، زمونږ نه خپله وراثتي کلتور ورک نه شي لکه څنګه چې روان دی ورکي. سمه ده. رحمان صاحب ډېره مننه. خپرونه هم د دې ځای نه پای ته راځي. خدای مو لره او موږ به هڅه کوو چې په دغسې ستونزو باندې یا په مسلو باندې وغږېږو په بشپړ ډول باندې. وخت تر وخته به راځو، هم تر دې دمه خپرونه پای ته رسي. چېرته چې مې ښاد آباد او بریالي اوسي.